درنو لیدونکو السلام علیکم. د ایران دولتي ورځپاڼه وایي د ایران مرستې خلکو ته نه بلکې طالبانو ته رسیږي. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ او که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. یو ایرانۍ ورځپاڼې لیکلي دي چې د اطلاعاتو له مخې د ایران مرستې طالبان ترلاسه کوي او په خپله خوښه یې مصرفوي. دغې ورځپاڼې طالبان یوه ترهګره ډله بللې او په ځانګړې توګه په هزاره ګانو باندې د دې ډلې پر ظلم یې انتقاد کړی دی. د ایران حکومت ته نږدې ورځپاڼې د شنبې ورځ یعنې د اکتوبر میاشتې 9مه نیټه په ګڼه کې د طالبانو افراطي ډله د افغانستان د عام خلکو لپاره د ایران له بشردوستانه مرستو څخه په ناوړه استفادې تورنه کړې ده. د داخلي بحرانونو په کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو د پرمختګ او واک ته تر رسیدو وروسته د دغه هیواد وګړي د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره د بهرنیو هیوادونو او بنسټونو لخوا مرستو ته اړتیا لري. د تسنیم خبري اژانس راپورټ ورکړی دی چې د ایران د بشري مرستو 15مه بسته چې 50 ټنه وزن لري او خوراکي توکي، درمل، کمپلې، د اکسیجن بالونه او د افغانستان د خلکو د اړتیا وړ نور توکي پکې شامل دي د کابل هوایي ډګر ته رسیدلي دي. اکثریت خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. د دې راپورټ پر بنسټ په تېرو ورځو کې څلور نورې محمولې هم د ځمکې او هوا له لارې افغانستان ته لیږل شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د ارزونې له مخې په اوس وخت کې یوازې نږدې 15 سلنه افغانان د ورځې 3 وخته باکیفیته خوړو ته لاسرسی لري. ایرانۍ ورځپاڼې له دغو مرستو څخه د استفادې د څرنګوالي په هکله لیکلي دي. موجوده اطلاعات ښیي چې د ایران مرستې چې د طالبانو ترهګره ډله یې ترلاسه کوي د همدې ډلې په خوښه او په ځانګړو مواردو کې د دوی د نظر مطابق مصرفیږي او واقعي اړمنو خلکو ته نه رسیږي. یادې ورځپاڼې افسوس څرګند کړی دی چې پر افغانستان د طالبانو د ترهګرۍ ډلې تسلط او هغه ستونزې چې خلکو ته یې رامنځته کړي دي له خلکو څخه یې د عادي ژوند زمینه سلب کړې ده. په دې راپورټ کې طالبانو ډله تورنه شوې ده چې له لرې پرتو کلیو اوسېدونکو او په ځانګړې توګه هزاره لکۍ یې له خپلو کورونو، ملکیتونو او زراعتي ځمکو څخه شړلي دي. د دې راپورټ پر بنسټ له دې اقدام سره یو شمېر له دغو کورنیو څخه اوس بېکوره شوي او داسې دښتو ته تللي دي چې هیڅ ډول امکانات پکې نشته. پر طالبانو د جنگي جنایت تور څو ورځې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان اعلان وکړ چې طالب جنګیالیو د افغانستان 14,000 اوسېدونکي وژلي او د جنګي جنایت مرتکب شوي دي. دغو کسانو د افغانستان د پخواني حکومت د نظامي ځواکونو وګړي ول چې 9 تنه یې بې له محکمې اعدام شوي دي. دغې ورځپاڼې د ایران له مسؤلینو څخه غوښتي دي چې د ایران له بشردوستانه مرستو څخه د طالبانو د سوء استفادې په دلیل دغه مرستې په مستقیم ډول محرومو سیمو ته واستوي. دغې ورځپاڼې غوښتنه کړې ده ایراني ناظران دې د سیمه ییزو مسؤلینو ترڅنګ پر دې کومکونو نظارت وکړي او د احتمالي سوء استفادې مخه دې ونیسي څو اړمنو کسانو ته د دغو مرستو د رسیدو ډاډ ورکړل شي. ډېر شمېر هیوادونه او نړیوالو بنسټونو د طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته افغانستان ته د بشردوستانه مرستو دوام مشروط اعلان کړی دی، خو د وضعیت د خرابوالي له امله دا لړۍ تقریبا بې له ځنډه پر مخ روانه ده. د نړیوالو بنسټونو ترڅنګ ډېر شمېر هیوادونه د هغو له ډلې څخه پاکستان او سعودي عربستان په دې وروستیو ورځو او اونیو کې له افغانستان سره د پام وړ مرستې کړي دي. د بشري حقونو د یو شمېر سازمانونو په خبره په افغانستان کې د بشري مرستو د استفادې د څرنګوالي په هکله جدي شکونه موجود دي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیو ډېر شمېر نړیوال بنسټونه په افغانستان کې خپل دفترونه رخصت او ډېرو یې بیا خپل همکاران له افغانستانه وایستل. په دا ډول یو وضعیت کې د دغو مرستو څخه د استفادې پر څرنګوالي نظارت چې باید د افغانستان عام وګړو ته ورسیږي ډېر ستونزمن کار دی. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. مننه.